خوستي ځوانان د کوچني اختر په رانږدې کېدو تر بل هر وخت زیات په ښار کې لیدل کېږي او د اړتیا وړ توکي رانیسي. د روژې مبارکې میاشتې وروستۍ ورځ دا د خوست ښار په زړه کې دننه د سرګردان چوک دی چې په ورته ورځو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې شاهد وي. ډلې ډلې خلک ګرځي د اختر لپاره کالي او خوراکي توکي رانیسي لکه دغه ځوانان چې وینئ. دا چې هغوی د اختر لپاره څومره او څه ډول تیاری کوي د یوه سره خبرې کوو. نوم مې شیر محمد د خوست پنځایي اوسېدونکی. ډېر دلته خوست ښار ته راغلی او اختر رانږدې دی، حتما به د سودا په خاطر او د کالیو او د شیانو د اخیستو په خاطر راغلی وي. او اختر ته خامخا سامان اخلم، اخیستی مې دی کور دپاره، ورونو دپاره، د ځان دپاره. چپړاکې مې اخیستې دي، جوړه مې راخیستې ده، نور سامان اخلم. او کلچې مټۍ خو مې نه دي اخیستې؟ کلچې مټۍ مې اخیستې دي. اختر ته دا ځل څنګه احساس کوئ؟ څومره خوشحاله وئ؟ بس اختر ته ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه وخت کې راغی، پسرلی دی، هوا رغه ده. عرضه او تقاضا ده، یعنی اخیستونکي راځي شیان اخلي او پلورونکي خوشحاله دي چې کاروبار یې یو څه ګرم شوی دی. دا کس چې ضیاءالحق نومیږي او دلته کیک او کلچه پلوري زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. نوم مې ضیاءالحق ده او اوسېدونکی د ولایت پروان یم او دلته خوست کې د مټیانې کلچې شیان دا خرڅوم. او د پروان په ځای مې خوست ته ولې خپل کاروبار ته انتخاب کړی؟ دلته الحمدلله کاروبار د پروان ولایت په نسبت دلته ډېر ښه ده. الحمدلله موږ ډېر ښکلی کاروبار روان ده. پوه شئ روژه کې مو تاسو څه کول؟ روزي کې هم تقریبا داسې حساب کسې رختو دکانونه هم دي، رختو دکان کې ماته وو او اوس د اختر ته 3-4 ورځې پاتې بیا دا مټۍ راوباسله، کلچې دي، مټۍ دي. موږ نه استفاده وکړو. او باید دغه سړی کې نه دي. کاروبار مو څنګه دی؟ الحمدلله ښه ده، سږ کال بالکل شکر. تقریبا پرون خو 15-20 زره افغانۍ کړې وه او نن به انشاءالله تعالی دغه سلسله 15-20 تقریبا 1.40-50 سره پورې کېږي الحمدلله. پروان ته به کله ځئ؟ اختر به حتما د کورنۍ یاره اختر خو موږ نیمه کورنۍ دلته ده، نیم فامیل همالته په پروان کې ده او اختر دلته انشاءالله ورسره تېرو. فلحال بیا اختر نه په 3-4 بیا هم شکر ته ځو انشاءالله. د اختر ته د خوستیانو تیاری دلته ښار کې ګڼه ګوڼه میلې او تفریحي ځایونه دغه څنګه ارزوئ؟ دا الحمدلله ډېر صحیح او ښه چکري ځای ده او خلک ماشاءالله ښه میلمستون کوي او خلک ډېر ښکلی ښه میلمستون در سره کوي او یو بل ته مبارکي ته سره ځي راځي او الحمدلله ډېر ورنه خوشحاله یو خوستیانو نه. پوه شئ خلکو ته مو پیغام څه دی په اختر کې؟ خلکو ته خو مې په اختر کې دا پیغام ده چې باید یو بل سره ښه خوشحالي منو کړي او یو بل سره د اختر مبارکي سره وکړي او باید یو بل په زړه کې کینه سره ونه ساتي. د لیدونکو لپاره به څه شی وړاندې کوئ د اختر په مناسبت؟ زه خو فلحال څه شی نه لرم، مټۍ کلچې الحمدلله را سره ستا ښې ډېرې دي او موږ د دې په خدمت کې لګیا یو. پوه شئ د خوراکي توکو ترڅنګ خلک چپل، بوټان، وسکټونه او نور ډول ډول څیزونه هم اخلي. خو له دوی ټولو وړاندې یو بل جالب څه چې زموږ پام یې ورجلب کړ هغه په لاسونو د نکریزو ټاټوګانې او ټپې دي. کټ مټ لکه دفتري ټپه، مطلوب څه په لرګیو کې جوړ شوي یا حقیقي شوي په نکریزو لړل کېږي او بیا په لاسونو ټپه کېږي. ورځو اول یې له لګونکي سره خبرې کوو او بیا یې له مینوالو سره. نوم مې وسیم ریحان دی، د شهیدانو اوسېدونکی یم. د شهیدانو اوسېدونکی ډېر ښه. او دلته تاسو خلکو ته نکریزې په لاسونه لګوئ؟ بالکل، دا ټپې ګلان مو راوړي، بس ځوانانو په خدمت کې دې چوک کې ناست یو مونږ. د کومه وخته تاسو دغه کاروبار کوئ؟ یعنې مقصد د اختر ته چې څو ورځې پاتې وي تاسو خپل کاروبار؟ او دا خو د سیزن لري، بس د اختر ته چې څو ورځې پاتې خامخا راوځو چوک ته، ځوانان شوق کوي، بیا مونږ ټپې ګلان په ولګو دلته. یوه ټپه مشتریانو ته په څو لګوي؟ 15 روپۍ افغانۍ. د ورځې څو روپۍ جوړېږي؟ ورځې دا خو کاروبار دی، کله زیات وي، کله کم وي، کله 1000 وي، کله 1200 وي، کله داسې ورځې چې 300 جوړې کړو.
دا راته ووایه چې خپله اختر ته کومې تیاریانې کوي؟ اختر ته مو بس نوې جامې اخیستې دي، چپل بوټونه دغه مدګیانې دي بس. خامخا اختر کال بعد راشي انسان ډېر ورته خوشحاله وي لکه لرې وطن نه چې مسافر راشي. مهرباني نوم چی دی؟ نوم مې محبت الله ده، د خوست اوسېدونکی یم. او دلته راغلی لاسونو باندې نکریزو چپې وهې که نه؟ ډېر اختر ته څومره خوشحاله یې؟ اختر ته خو والا ډېر خوشحاله ځکه چې سولې امن اختر ده او اسلامي امارت ده، ځکه چې موږ ډېر ته خوشحاله یو چې ازادي ده، آرامي ده، تېر وخت نه ده چې جنګونه وي هغه وي. بس ډېر ته خوشحاله یو، کوچنی اختر ده، خدای دې په خیر راولي تېر کړي. تیاری مو اختر ته نیولې چې مو اخیستي؟ بس جوړې دي دغه بوټونه کترې سامان مو سره اخیستي و، لږ سامان پاتې و دغه مو اوس واخیستلو او پاتې ده نور به شیڅو. واسکټ اغوستل په اختر کې د ښکلا نیمه برخه جوړوي، ځکه خو دلته د زاړه مارکیټ د واسکټو په لاین کې بیروبار دی. ورځو له دکاندارانو او اخیستونکو سره خبرې کوو. نوم مې سید الله دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. ماشاءالله الحمدلله زور مارکیټ کې مې دکان دی، سمیع الله په نوم، سید الله په نوم. ښه واسکټ خرڅېږي، ښه خال واسکټ اخلي، ښه کاروبار روان دی الحمدلله. ښه سوله امنیت دی، ښه رش دی، ښه خال رغولي دي. کوم ډول واسکټونه ستاسو په دکان کې موجود دي او بیې له څونه تر څو پورې؟ واسکټونه خو قسم دي، لکه مثلا د پنجشیري دي، جلای واسکټ دي، د نره ساده واسکټ دي، او اوس نوي 2023 واسکټ راغلی دی، تور رنګ، سره رنګ، نه رنګ. او بیې چې دي مناسبې بیې دي، مخې قیمت هم نه دي. او ځنه وطني چې دي، وطني بیا لږ ارزانه دي، او خارجي دي یا بیا لږ قیمته دي. نوم یې الیاس اخلاقي دی، د خوست ولایت اوسېدونکی. موږ هم د اختر لپاره هغه څه چې لازم دي، مثلا جوړه بوټونه او فرض مثال واسکټونه د تاسو وینئ. نن ورځ هم د واسکټو د اخیستلو لپاره راغلم. دوه نور ملګري هم راسره وو، ما په خپله واخیسته، هغه یو بل ملګري خوښ کړ، هغه مې هم دلته راوستم، ولې هغه یې هم واخیست. دلته دکانداران هم په دې خوشحاله دي چې د اختر په مخې د چپلو پلورونکي زیات شوي دي. دا چې نن ورځ د هغوی کاروبار څنګه دی موږ ته معلومات راکړل. نوم مې سهیل ده، د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته خوست ښار کې د عبدالصمد مارکیټ کې د بوټو دکان لرم چې سهیل بوټ سنټر دی، او خلک د اختر لپاره نوي څپلۍ، چپل، بوټونه اخلي. نو ډېر خوشحال یو، کاروبار ماشاءالله بیخي ښه روان ده، د خلکو تشویق د نامې خدای. نو موږ هم دوی لپاره هر ډول لوازم چې دي، اجناس دي، مطلب چپل دي، څپلۍ دي، ترکي، چینایي، دوبۍ، هر ځای مالونه موږ سره موجود دي. درنو لیدونکو، په وروستیو کې دلته له وطن سپینګیري سره خبرې لرو چې خوست ته د روژې د وروستۍ ورځې د ګڼې ګوڼې د لیدو په مخه راغلی او زموږ نننۍ خپرونه پای ته رسیږي. د ویډیو کتل، لایک، شیر کول او د خوست نیوز د چینل چې تازه جوړ شوی دی او ستاسو لپاره به دا ډول نورې برنامې او خبرونه وړاندې کوي، ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. سبسکرایب مو هیر نشي. نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. بابا دا راته وویل خوست ته د څه شي په خاطر راغلی یاست؟ خوست خو صاحب ماشاءالله د خوان ځای دی، د کاروبار ځای دی. هر یو رجانه د مشخصه هڅه کوي چې شی وکړي، د کور د پوراسي، سامان اخیستلو د پوراسي. تاسو تر اوسه چې نه دی اخیستی او چې اخیستی دي؟ الحمدلله هر شی اخیستی دي. سم چې خپلو ماشومانو ته اخیستی دي، دغه سم الحمدلله ګاونډیانو ته اخیستی دي. دا غوره پیغام دی. په همدې خاطر نورو خوستیانو ته څه پیغام لرئ؟ هغې ته دا پیغام لرو چې ملګرو خپل عید المنځه ته ځینونه ورسوئ په ټیم. ورجانه د مشکل په مینه محبت هیڅ سره مبارک کړئ، ښه خپل وخت سره تیر کړئ.